قدرمانو دوستانو ستړي مه شئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د چین د 2015 کال 2 ملي غونډې یعنې د چین د 14 ملي ولسي کانګرس دریمه عمومي غونډه او د چین د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د 14 ملي کمیټې دریمه عمومي غونډه به په جلا جلا توګه د همدې کال د مارچ په 15 نیټه او 4 نیټه د دغه هیواد په پلازمینه بیجینګ کې پیل شي. مخکې تر دې د چین د بېلابېلو ځایونو 2 غونډې په جلا جلا توګه ترسره شوي دي او پکې د مصرفي اړتیاوو د پراخوالي د ساینس او تخنیک د نوښت د پیاوړتیا په نوښت او همغږۍ سره د چارو د پرمختګ او د نویو تولیدي قوتونو د غښتلیتوب په شمول د اقتصاد د باکیفیته پرمختګ د پیاوړتیا په هکله مؤثر پلانونه جوړ شوي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. په تیر 2024 کال کې د چین بېلابېلو ځایونو د اقتصاد د باکیفیته پرمختګ په پار د لیدوړ لاسته راوړنې درلودې. مثلا ګواندونګ ولایت د چین لومړی ولایت دی چې د اقتصاد عمومي اندازه یې له 14,000 میلیارډو یونو څخه اوښتې ده. په جنسو ولایت کې د عالی او عصري تخنیک د صنعتي چارو تولیدي اندازې د دغه ولایت د لویو پیمانه لرونکو صنعتي چارو په عمومي اندازې کې له 50 سلنې څخه زیاته برخه نیولې ده. په شندو ولایت کې د ډیجیټل اقتصاد اندازې د دغه ولایت د کورنیو تولیداتو په عمومي اندازې کې له 49 سلنې نه زیاته برخه نیولې ده. په غیر وخت کې د چین د بېلابېلو ځایونو په 2 غونډو کې د نوي کیفیت د تولیدي قوتونو د قوي کېدو او د نویو خوځنده ځواکونو د پیاوړتیا په شمول ستر پلانونه طرح شوي دي. د چین بېلابېل ځایونه به د ساینس او تخنیک د یو لړ ځانګړو تولیدي او څېړنیزو پروژو او پروګرامونو د ترسره کولو او د ساینس او تخنیک د نوښت او د تولیدي چارو د نوښت ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. د بېلګې په توګه په ګواندونګ ولایت کې به له 10,000 نه زیاتو تصدیو کې د تخنیکي تعدیل او ډیجیټل کېدو چارې ترسره شي او 15,500 کوچنۍ تصدۍ به د لویو پیمانه لرونکو تصدیو سویې ته ورسوي. بیجینګ ښار به د انسان شکله روبوت، سوداګریزو فضایي چارو، بیولوژیکي تولید، نویو توکو او راتلونکي انرژي په شمول 10 برخو کې پرمختګ عمومي. 2015 کال د چین د 14 کلن پلان د پلي کېدو وروستی کال دی. د چین بېلابېل ځایونه به په همدې کال کې د هر اړخیزو اصلاحاتو د ژورتیا، د ورخراسون د پراختیا او د اقتصادي زیاتوالي د پیاوړتیا په رڼا کې د هیواد د عمومي اقتصاد د باکیفیته پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړي. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.